زموږ واک به په هغه ورځ زموږ لاسته راځي چې د پاکستان وجود له منځه ځي. موږ د پاکستان خلاف نه یو، پاکستان زموږ د مبارزې خلاف جوړ شوی دی. پیرنګي په وجود کې زموږ د مبارزې خلاف راوستلی. زموږ قومي ګوندو یا زموږ قومي مشرانو په مخه اخیستي د پارلمنټ بالادستې. هلکه دا پارلمنټ کې 300 چوکۍ دي. په پارلمنټ کې پنجابی 52% دی. موږ او سندایو بلوچ چې ګډ سره ملګري سو موږ 48% دی. زموږ ټول ټوټال په 300 چوکۍ کې د پښتنو 40 هم نه دي. د پارلمنټ حکومت یو بدلون هم راځي. د پارلمنټ بالادستي شنو خو د پنجابي بالادستي ده. زه د پنجابي د بالادستي لپاره ځان مړ کړم. دلته خبرې کو د سر امن غواړو، امن غواړو، ترقي غواړو، د ژبې تحفظ غواړو. په پردي ریاست کې نه د سر امن درکوي، نه تحفظ شته، نه ژبه شته. دا ډول درواغ دی. دا موږ چې دلته لاس پورته کړو خدای دنیا راکړي. زه هم خدای به راته په کار شي چې بې غیرتو ما خو تر ګرده دنیا و تاسو ته ښه دنیا درکړې ده، ښه وطن مې درکړی دی. ته اوس د څه سوالونه کوې چې نن د چا تر تلي لاندې سوي یو د افغان په نامه به الکان ویدول. لکه موږ چې دا زموږ میندې چې په زانګو کې هلک زنګوي نو ویده څه بیا بلیا راځي. د افغانانو که عزم در ښیم نو څه وخت دوی راووته لښکر رانږدې سو. کتابونه داسې لیکي هغه وخت نیزې وې چې د دا نیزه داسې په مځکه ایښې وه، دا تنده یې داسې پرې ایښی و. سر یې راپورته کړ ولنه ځو. نو هغه افسران ورته وویل دا خو بیخي غټ لښکر دی، ده ولنه ځو. زه په دې پوه یم چې موږ دلته مرو، خو زه د تاریخ په پاڼې کې دا نه ثبت کول غواړم چې افغانان وتښتېده. زموږ د مرګ چالان کېدل د پښتنو له هغې وجې دي چې زموږ وطن تقسیم شوی دی او د پای ټکی بې څه یي. تر هغې وجې به یي چې دا کرښه وه چې په کومه ورځ دا کرښه د منځه ولاړه د پښتنو د مرګ د پای ټکی دغه دی. هغه قومونه چې د بل تر دست لاندې سي، کم قوم چې خپل قامي دشمن نه پېژني، د دشمن انتخاب یې نه وي کړی، ها بیا ازادي هم نسي ګټلی. تر ګردو اولنی په خپله قضیه او په خپله مقدمه پوکېدل وي. خپلې قامي ګټې په زیاندل وي. بیا خلک جنګېږي. عزیزانو موږ په دې وطن کې چې پاکستان یې نوم دی دا ټیم 80 کاله امر دی. موږ خپل وطن درلود، ډېر پراخ وطن هم درلود چې هغه په مختلفو نومو په تاریخ کې اوسېدلی دی. آریانا ورته ویلې سوي دي، باختر ورته ویلې سوي دي، افغانستان ورته ویلې سوي دي. افغانستان هم ډېر قدیم نوم دی، نوی نه دی. افغانستان دا چې څوک د شیر سرخ د جرګې زاده افغانستان نوم احمدشاه بابا کښېښو، نه داسې نه ده. په تاریخ کې د دې نوم مخکې هم شته، د دې ثبوتونه شته. موږ ښه وطن درلود، د هند سره هم برید درلود، همسایه هم هند و په نمرخاته کې، په نمر پرېواته کې
ایران و په شمال کې هغه وخت تاجکستان، ازبکستان، دا ترکمنستان، دا جلا جلا کوچني ریاستونه وو. دلته افغان یو قوت دا زمان دغه وخت د ترقۍ په منزل کې هم تر خلکو مخکې و، شاته نه و. یو ګام د دې ټولې سیمې تر کومو افغان ملت یو ګام مخکې و، شاکې نه و. د هغې داسې دی دلته پوهان خلک ناست دي. په 1940 کې چې د افغانستان رغونه وسوه د احمدشاه بابا په قیادت کې، بیا احمدشاه بابا د افغانستان سرحدات ډېر پراخ کړ. احمدشاه بابا چې وفات کېده چې موږ ته کم افغانستان په میراث کې پرېښو، د دغه افغانستان سرحدات په مرخاته کې لودیانه و سرحد، دا دوه پنجاب چې دا یو اوس په پاکستان کې دی، یو په هندوستان کې دی، دا دواړه د افغانستان. په لاهور کې به والي ناست و، دا والي به له کابله مقررېده. او په نمر پرېواته کې نشاپور چې اوس دا نشاپور دی اکثر ګرد پښتانه دي، ابدالیان دي، پر دې د عربو تاریخدانانو ډېر لیک دی. هغه یې دلته چې اوله وار عرب راله د نشاپور له لارې افغانستان ته راننوته په لوټ پسې. دا لیکي چې دلته دا پراته خلک چې وو په نشاپور صوبه ده چې مرکز یې مشهد دی، دا ټیم یې دارالخلافه مشهد دی چې دلته دا پښتانه پراته وو او ابدالیان. نشاپور مشهد هم د افغانستان و. په شمال کې د آمو سیند و، په جنوب کې دا بیرهند و، دا کراچۍ سیند، دا ټول د افغانستان و، بیا تر ګوادره پورې. دغه احمدشاه بابا موږ ته په میراث کې دا افغانستان پرېښو چې دی وفات کېده په 1983 کې. دا د افغان ته پرېښو. افغان د دې سیمې ډېر لوی قوت و. دلته که به هر څوک راتله دې سیمې ته، هغه ټیم زموږ پلازمینه کندهار و چې باچا چېرې کښېنو، هغه به اجازه چې د پرنګیانو په ژبه کې NOC ورته وایي، پښتو کې اجازه ورته وایي، دا به له کندهاره غوښته. او د دې سیمې چې به کومه فیصله کېده د کندهار رضامندي به پکې غوښته کېده. دا زموږ وطن و. موږ ډېر زورور قام و، سیال نه زورور و. ډېر چې نن د چا تر تلي لاندې سوي وو، د افغان په نامه به الکان ویدول. لکه موږ چې دا زموږ میندې چې په زانګو کې هلک زنګوي، نو ویده سه بیا بلیا راځي، پلانې بلیا راځي، سر پټ که. دغو به د افغان په نامه الکان ویدول چې ویده سه بیا افغانان راځي، پښتانه راځي. داسې زورور وو. دا باس جلا دی. لږ بیا عرض کړو چې دغه ځوانان لږ په خپل پس منظر خبر سي، او کم قومونه چې خپل پس منظر نه پېژني، هغه بیا خپل پیش منظر هم نه پېژني، بیا مبارزه کولای هم نشي. پیرنګای هندوستان ته په 14مه صدۍ کې راغی. اوله وار یې
د هندوستان په ختیځ هندوستان کې یو ایالت دی صوبه ده هغه ته صورت وایي دلته په 1412 کې خپله کوټۍ تجارتي جوړه کړه په هندوستان کې مشین نه و ټولې د لاس صنایع وې رختم په لاس جوړېده کټوم په لاس جوړېده د ژوند ټول شیان تمدني دا په لاس جوړېده پرنګي مشین راوړ هغه مشین شیان زر جوړول او شی جوړول کوانټیټي او کوالټي دواړه زیاته وه په ډېر زر یې ډېر دولت را ټول کړ خو پرنګیان په یو شي پوه پرنګیان په دې پوه چې د افغانستان په موجودګي کې موږ په هندوستان حکمراني نسو کوی موږ هندوستان که ونڅوم چې افغانستان پاته و موږ بیا بې دخله کوي تر دغه پلان لاندې دوی خپلې نقشې واچولې د سیکانو سره تړونونه وکړه له ایران سره تړونونه وکړه دا زموږ وطن په ټوټو ولاړ لاهور ولاړ ملتان ولاړ د ملتان هغه وخت چې څه وخت پرنګي او د سیک شریک لښکر راته ظفر د دې والي و دا مظفرګړ چې دی دا په هغه نامه دی په 1821 کې دغه یو کتاب دی چې زموږ اوله پرنګی راغلی دی زموږ خاورې ته په 1809 کې د هغه نوم دی الفسټن او داغه کتاب دی په انګریزي کې کینګډم اف کابل حسن کاکړ بیا په پښتو ترجمه کړی دی د کابل سلطنت هغه لیکلی دی هغه پرنګي چې زه رالمه ملتان ته پر لودره باندې لودره تر ملتان ورلاندې ده دلته ما ته افغان ولسوال ولیاړو او زه چې ملتان ته رالم په یو حساب کې زه غلط شوم مظفر مخکې و دا ټیم قاسم والی و په ملتان کې بیا د لیکل دي چې قاسم درانی ډېر د ښایست یې ډېر صفت کړی دی د میلمستیا د دې د بیا دلته ډېرې شپې ورسره سوي دي بیا تللی دی پېښور ته هغه وخت زموږ د افغانانو باچا چې به و په ژمي به په پېښور کې و په دوبي به کابل ته دا د پېښور که څوک دی دا د بالایسار کیله چې ده دا د افغانانو د باچا کور بیا تللی دی پېښور ته دا وخت شاه شجاع باچا و په پېښور کې بیا د هغه خپل دربار ډېر صفت کړی دی د افغانانو باندې ډېر ښه لیک کړی دی انګریزان په دې لیک کې ډېر انصاف پسند دي چې ډېر مهذب دربار و ډېر ښایسته دربار و او ډېر بازه و که خلک دی افغانان چې هلته ګلان مرغان د دې ټولو ذکرونه یې کړي دي د پېښور د باغو چې څه وخت د سیک او د انګریز ګډ لښکر راغی 2500 عسکر وو په ملتان کې قاسم والی و اوس هم په ملتان کې قبر دی په قاسم باغ کې د ده د زوی د دواړو قبر دی په شنخته یې نومونه هم لیکلي دي د سره یې لیکلي هم دي والي افغانستان نو هغه استخباراتو رپورټونه ورکړه چې باید دا ډېر 26,000 لښکر و د پرنګي او د سیک چې موږ خو مقابله نسو کوی مسابقه نسو کوی لښکر ډېر دی د غسر توپخانه ده غټه ملتان خالی کوو ملتان کالا بند د افغانانو که عزم در ښیم نو څه وخت دوی راووته لښکر رانږدې سو کتابونه داسې لیکي هغه وخت نیزې وې چې د دا نیزه داسې په ځمکه ایښې وه دا تنده یې داسې پرې ایښی و سر یې راپورته کړ ولنه ځو
نو هغه افسران ورته وویل دا خو بیخي غټ لښکر دی ده ویل نه ځو زه په دې پوه یم چې موږ دلته مرو خو زه د تاریخ په پاڼې کې دا نه ثبت کول غواړم چې افغانان وتښتېده مړه ده سو خو چې په تاریخ کې دا نسي ثبت چې افغان له میدانه وتښتېد دغه عزم و د افغانان بیا داسې پرنګای زورور و زموږ پر وطن یې 3 واره غټ بریدونه وکړه په 1893 کې زموږ وطن تقسیم شو دا کرښه چې دا اوس یې موږ وینو باډر ورته ویاسته کرښه ورته ویاسته که هر څه ورته ویاسته په جبر د ادرمان خان امیر ادرمان خان هغه وخت د کابل امیر و دا تقسیم شو دا معاهده چې کومه ده دا دوی چې قرارداد ورته وایي دا دو په دو یو ادرمان خان دی یو ډیورنډ دی ډیورنډ پرنګای و چې دا کرښه په نامه ده بل څوک نه و دو په دو سویت پښتانه نه خبره و چې څه وخت دا کرښه باندې څه لیوال کېده نښانونه لګېده پښتانه خبر شو پښتنو فورن بغاوتونه شروع چې موږ د خپل وطن تقسیم نه منو دا ډېر جنګونه سوي دي ډېر تحریکونه چلېدل دي په دا زموږ په سیمو کې په دې پښین کې په دې تر سواته د پښتنو بغاوت هدف څه و هدف دا و چې زه د خپل وطن تقسیم نه منم دا هدف ډېر پکې شهیدان شوي دي ډېر پرنګیانې وژلي دي موږ د خپل وطن د رغوالي مبارزه د پاکستان له جوړېدو بعد نه ده شروع کړې هغه وخت د پاکستان تصور هم نه و پاکستان په 1940 کې جوړ شوی دی مبارزه د پښتنو په 1893 کې چالان شوې ده موږ د پاکستان خلاف نه یو پاکستان زموږ د مبارزې خلاف جوړ شوی دی پرنګي په وجود کې زموږ د مبارزې خلاف راوستلی دی موږ د خپل وطن مبارزه د ده تر پیدایش 50 کاله مخکې لاره شروع وه دغه د پښتنو اهداف زه تاسو ته یو عرض داسې کوم چې موږ یو خبره کوو زموږ د مرګ چالان کېدل د پښتنو له هغې وجې دي چې زموږ وطن تقسیم شوی دی او د پای ټکی بې څه یي تر هغې وجې به یي چې دا کرښه وه چې په کومه ورځ دا کرښه د منځه ولاړه د پښتنو د مرګ د پای ټکی دغه دی بل نسته او له دغې ورځې به بیا د پښتنو د ترقۍ د پرمختګ منزل شروع کړي دا چې دا موجوده وي او موږ په دې کې ګیر یو په غلامي کې موږ ښه ژوند نسو پیدا کولی دا ټول درواغ دي دا ټول خطا ایستل دي اصل قضیه زموږ دا ده موږ دلته خبرې کو د سر امن غواړو امن غواړو ترقي غواړو د ژبې تحفظ غواړو په پردي ریاست کې نه د سر امن درکوي نه تحفظ شته نه ژبه شته دا ټول درواغ دي هغه نه ستا د ژبې دپاره دی نه ستا د سر د تحفظ هغه ستا د لوټ دپاره دی ته مستمره یې ته کالوني یې پخوا د پرنګي وې اوس د پنجابي یې ستا صرف لوټ کوي ستا وسایل لوټاږي ستا نن د موجوده پاکستان
چې څونې فابریکې دي، فابریکه او کارخانه ته وایي. زموږ په خپله پښتو کې موږ فابریکه ورته وایو، خو اصل دا ټکی له جرمني ځای راغلی دی. فابریک د جرمني ژبې لفظ دی، و ماشین و کارخانه ته ویل کېږي. نو هغه زموږ په ژبه کې ځای شوی دی. موږ د جرمنیانو سره یو وخت ډېره ښه دوستي درلودلې ده. هغه خلک چې سره دوستان چې یو له بله دا ټکي اخلي، نو موږ فابریکه ورته وایو. د پنجاب ټولې فابریکې ستا په خامال چلېږي، او هغه ستا خامال چې دته ځي د ده په فابریکه کې پخېږي، بیا دی ګټه پر کې، بیا یې مارکېټ هم ته یې. زه ډېر په ساده الفاظو درته وایم، دلته موږ څونه خلک ناست یو. دا زموږ په غاړه شوي چې دي، دا ټول د پاکستان د فابریکې دي. نظر کې پر ځان باندې دا ستا په لاس کې چې ژمنځ ته سر په ژمنځ کې دا د پاکستان د فابریکې ده. دا کارپېټ چې زه پر ولاړ یم دا د پاکستان د فابریکې ده. دا هر څه ماته چې پراته دي دا د پاکستان د فابریکې راوتلي دي. زه د ده مارکېټ یم، د خام مال د تولیدولو او د پاخه مال د خرڅېدلو. دغه زما قومي حیثیت دی دلته. دی د چا د عمل دا د پښتانه دی. دا ټیم په موجوده پاکستان کې آبي برېښنا چې د اوبو جوړېږي دا ډېره مفته برېښنا وي، پر دې خرڅ هم نه راځي. خالي اوبه لوړه که ډیم ودره لاندې څرخ ورته کښېږده، زرنده خو م لیدلې ده د زرندې څرخ اوبه یې ګرځوي، داسې اوبه ګرځوي برېښنا راټولېدل، برق بجلي. د پاکستان په آبي برېښنا کې د اوبو په برېښنا کې په 80% د پښتانه له وطنه ده. 3 ډیمه دي، درګۍ، تربیلا، ورسک، دا تولیدوي. او دونې برېښنا تولیدوي چې زموږ د پښتانه ټوټل له سواته راونسه تر دا کوټې تر ضرورت 3 ګونه زیاته ده. موږ دونې برېښنا تولیدوو. دا ورته وایي. دا په لاهور کې دی، چابې یې دله ځان سره ساتلې ده، بیا یې را تقسیموي. موږ ته زموږ برېښنا له موږه دا په 2.5 په 3 روپۍ یونټ ځي، هغه زموږ برېښنا په 80 روپۍ پر موږ بیا واپس خرڅوي. واپس یې پر موږ برېښنا د نن زمان یو قوت دی. ماشین ذمہداري په دې کوي، فابریکه په دې چلېږي. ټول د دا وخت د دغه زمان برېښنا یو قوه ده. خو دا موږ ته خپله برېښنا دغه مارکېټ دی، دغه نرخ دی. اوبه د پاکستان چې موږ پنجاب ورته وایو، آب په فارسي کې اوبه ته وایي. 5 اوبه 5 دریابونه. دا کم دریابونه دي؟ راوي ده، بیاس دی، ستلج دی، جیلم دی، اباسین دی. دا وځي پنجاب ته. په دې کې دا 3 دریابه چې دي دا د هند راځي، د هند غرو دا اوبه وتړلې. اوس به تللی یاست لاهور ته، په راوي کې د مرغۍ د شلو اوبه هم نشته. پاکستان پر خرڅ کړه. پاکستان پر خرڅ کړي. یو اوبه پاته دي د پښتانه، اباسین د پښتانه په وطن کې راځي. دا پنجاب ټول زموږ په اوبو سیراب کېږي، خو موږ پر دې خپلو اوبو اختیار نه لرو. له پېښور څخه تللي یاست چې له پېښوره را روان ساسته تر ډېر اسماعیل خانه پورې دا بنوچیان، دا مروت، دا دښتې خو م لیدلې دي. خټک، وزیر، دا ټول دا دښتې چې دي پر دې باندې دا د اباسین اوبه راخېږي.
خو موږ ته اختیار نشته، په دې نشته که اوبه دلته تړلې کړي بیا پنجاب وچاشي. او دا د ټولې نړۍ قانون دی انساني مذهبي چې پر اوبو حق اوله د سرور وي، چې څوک پر سر کې به اوله د هغو وي اوبه، او دا اوبه راوځي زموږ له غرو 700 کیلومتره اباسین په پښتانه کې باشي. حالت پېښور کې پر صوابۍ ته موږ اوبه نشو تړلی، دا پر موږ بندې دي. داسې ځنګلات دا نمونه د دنیا نور ډېر منرل آکه د سنگ مرمر په شکل کې دي، آکه د غمیانو په شکل کې دي، آکه د کرومایټ په شکل کې دي، د کولې په شکل کې دي، بلیا زر دي، دا ټیموس وتلی دي، سروال دي، ژړ دي، دا ټول د افغان وطن دي، د پښتانه دي. په داسې غني خاوره کې الله پاک د پښتنو څخه ډېر ښه وطن ورکړی دی. موږ د لوږې مړه له دې کلیو ځه داسې یو 40 کیلومتره ووځئ، اکثر د ټبین بیماران ټبي پیښیږي د خوړو له کمایه څخه. یو سورج وینه نه پکښې. د دې وجه موږ پر خپلو وسایلو اختیار نه لرو. د دې وجه دا ده، دا زموږ د نیستیو الله پاک موږ نه یو نیستمن کړي. دا موږ چې دلته لاس پورته کړو خدای دنیا راکړي، زه خدای به راته په کار شي چې بغیرتو ما خو ترګرد دنیا و تاسو ته ښه دنیا درکړې ده، ښه وطن مې درکړی دی. ته اوس د څه سوالونه کوې چې خپل وطن ګټلی نه سې؟ زه له اسمانه اشرفۍ نه در وروم. دا هغه په غټو الفاظو کې او د دې اختیار اخیستل د پاکستان په فریم کې نشته. دا ټول درواغ وایي، دا خلک بیا آیین دی، بیا 18 ترمیم دی، دا ټول درواغ دی. آیین په 83 کې جوړ شوی دی، تر 50 کاله واوښته. د دغه آیین په موجودګي کې زموږ لوټ 100 ګونه زیاته شوی دی، کم شوی نه دی. هلته په آیین کې لیکلي شوي دي چې وسایل به د قومو خپل وي، خو عمل کې یو شی نشته. دلته موږ کله فوجي حکومت راشي نو موږ غوږ ته ګوتې واچوو جمهوریت، پاکستان جمهوریت. موږ خو که فوجیان وي پر حکمراني، که پارلیمنت وي، زموږ مرګ چالان دی. نه په مارشلا کې درېدلی دی، نه په جمهوریت کې درېدلی دی. زه که د پاکستان جمهوریت یم پکې مرم، زما نیستي جمهوریت نه لرې کوي. که بیا د جرنیل حکومت یم زه پکې مرم، ما ته فرق نشته. زما مرګ خو چالان دی. دا اوس خو جمهوریت دی، دا 20 کاله ده کېږي چې جمهوریت انتخابات کېږي. زموږ د وطن تباهي خو په دا 20 کاله کې اوس پسې دا جمهوریت موجود دی. نه زموږ آبادي د پاکستان په جمهوریت راځي. زموږ آبادي چې موږ واک اخو، زموږ واک به په هغه ورځ زموږ لاسته راځي چې د پاکستان وجود له منځه ځي. دغه زموږ د واک شرط دی. او چې په کومه ورځ ستا د مابینه دا توره لیکه ووته، له هغې ورځې به ستا قومي صحت رغېدل شروع کړي. د دغې په موجودګي کې چې هر څوک څه دلیلونه وایي، دا سوچه درواغ وایي. باید چې موږ دا ذهني ومنو، موږ په دې شیانو پوه شو، پر دې باندې لوست وکړو. او که موږ په دې نه یو پوه،
موږ د کام پر سر و مرګ ته ځان نسو ورکولی بیا داسې ګپې دي نه په اصلاحاتو زموږ وجود صحتیابه کېږي چې موږ څه ریفارمز وغواړو له پاکستان ستا د عین په چوکاټ کې پلانې دمکاڼې داسې دروغونه دي و دې ته به ستا لښکر تیارېږي چې ستا په کمر ورځ آمو اباسین سرحدات سپه له دغې وجې د مرګ هم بیا بند دی او د ترقۍ مزل به بیا ته د خپلو وسایلو مالک یې بیا دا ریاست ستا له وجوده جوړېږي ستا له ژبې جوړېږي ستا له جغرافیې جوړېږي دغه به بیا ستا تحفظ کوي پردي ریاستونو ستا تحفظ نه کوي نه پنجابی کوي نه پیرنګي کول دا ګډ په لوټ پسې راغلي دي دا ټول دلته لوټل کوي دغه هغه قضیه ده زموږ او باید موږ خپله قضیه په خپل کام کې بیان کړو موږ د خپل کام ذهني روزنه په خپله قضیه وکړو نه د پاکستان پر جمهوریت پر پارلمنت د زموږ قامي ګوندو یا زموږ قامي مشرانو په مخه اخیستې د پارلمنت بالادستي هلکه دا پارلمنت کې 300 چوکۍ دي په پارلمنت کې پنجابی 52% دی موږ او سندایو بلوچ چې ګډ سره ملګري سو موږ 48% دی زموږ ټول ټوټال په 300 چوکۍ کې د پښتنو 40 هم نه دي د پارلمنت حکومت یو بدلون هم د دې پارلمنت بالادستي شنو خو د پنجابي بالادستي ده زه د پنجابي د بالادستي لپاره ځان مړ کړم ته دروغ وایي دا ټول تجاران داسې تر دا پارلمنت ځان رسوي بیا یې موږ وینو دلته چې بیا دوی څه وکړي زموږ قضیه اصلي دا ده او دا قضیه دا به د مړمند په زور رسوي او دا مړمند به د هغه وخت جوړوي چې دا کام په دا قضیه پوه کړي دا کام خپل اصلي بنیاد ته ورسېږي او د کام ماینډسیټ پر دا جوړ شي هلته به بیا ستا آزاد ژوند وي دغه باید موږ وپېژنو ما درته وویل چې کوم کامونه په خپله قضیه نه وي خبر په خپله مقدمه نه وي خبر هغه خپل دښمن پېژني نه چې څوک خپل دښمن نه پېژني هغه بیا مبارزه څنګه کوي هغه به بیا داسې وي لکه دا زموږ جمهوریت د پاکستان د پارلمنت بالادستي د راغی جمهوریت